قبر په دې قبر کې مشران هم پراته دي کشران پکې هم پراته دي په دې قبر کې زمونږ پلاران هم پراته دي او زمونږ نیکونه پکې هم پراته دي په دې قبر کې ماشومان هم پراته دي بوډاګان پکې هم پراته دي په دې قبر کې باچایان هم پراته دي فقیران پکې هم پراته دي او په دې قبر کې الله اکبر په دې قبر کې پیغمبران هم پراته دي علما پکې هم پراته دي غټ غټ خلک د خاورو د ډیرې لاندې پراته دي او دا د انسان انتها ده لنډه قصه د انسان دغه ده لنډه د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس دا ستا درې ټکي قصه ده ډېرې خبرې مه کوه او دا د پورې خون هم نه کوي د خاورو نه خاورو ته د خاورو نه په خاورو باندې او چېرته خاورو ته سبحان الله دا خاوره نه زموږ دا خاوره او دا ورځ په ما باندې هم راځي او په تا به هم راځي راته چې زما دا خبرې اوري دا زموږ د جسم چې کله کېښودی شو په دې خاورو کې بیا څه وخت بعد راشه او دا قبر کولو که د کعبې په رب د قسم خورم که فرق دې وکړو چې د ده خاوره پکې کمه وه او د قبر هغه زړه خاوره کمه وه پته یې هم نه لګي دا خاوره دغه خاورې سره شي خاوره د خاورې سره ویلو شي نو څه فرق به پکې وکړي دا قبر په دې کې شهیدان په دې کې مجاهدین په دې کې نیکان په دې کې ډمان په دې کې فاسقان په دې کې فاجران په دې کې بې المازه په دې کې هر قسمه مخلوق دننه پروت دی په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې په دنیا باندې دوکه شوي وو او موږ سره دا دي او دغه دي او په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی د آخرت دپاره ډېر محنتونه کړي ځکه شاعر وایي القبر باب وكل الناس داخله فیا لیت شعري بعد القبر ما الدار قبر یو دروازه ده او په دې دروازه باندې به هر سړی ننوځي خو ارمان چې دا راته پته وي چې د قبر نه بعد به زما ځای کم وي د قبر کې به ماته څه میلاوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې ملګرو ته یو ورځ وی کله چې خلیفه و وی راځئ د مقبرې طرف ته ځو هغوی به د قبر خواله ډېر کوزه کې د خپل کور او ابو ذر غفاري رضی الله عنه تاسو اکثر ملګري به پیژنئ مشهور صحابي او ډېر زاهد عابد انسان د هغه کور ته څه ملګري راغلي نو چې کله د هغه کور ته رالو د هغه سره کېناستو په دې بیټک کې نو د هغه په دې بیټک کې یو منګی پروت و د اوبو یو لوښی ورسره پروت و او مجاهد خو نو نیزه غشي توره دا دیوال ته زوړوي نو د یو ملګري ورته دا ووایي زما د خویندو ته دا نصیحت دی چې دا ماشومانان غلي کوي د یو ملګري ورته دا ووایي ابوذر دا کور چې د سړی پکې لږې خواري وکړي لږ سیټ را سیټ کړي هغه نه خواري خو زه کوم شروع مې کړې وی کوم ځای کې بل ځای کې مې شروع کړې هغه وایي چې د بل ځای کور جوړوي وی کوم ځای کې مقبرې ته لاسونه وي هلته خواري شروع کړې هلته کور جوړوي ځان له وایي دغه حقیقي کور دی زما ستا نو ځئ راځئ د خپل کور نه خپل کور له ځئ ګورئ سبحان الله دغه کور ګورئ مجانا دی پیسې پې نه لګي خو زمونږ ورسره نه لګي پیسې پې نه لګي زمونږ ورسره نه لګي او کوم کور چې زمونږ نه دی د هغې سره زمونږ لګي دا کوم کور کې چې ته اوسېږې دا ستا و نه د هغه نه مخکې ته به زما د پلار و که نه د هغه و د هغه نه و د هغه نه مخکې د هغه و د هېڅ چا نه و ولله میراث السماوات والارض دا ځمکه او اسمانونه د الله دي او هغه ته پاتې کېدونکي خبره ما دا کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله ورغی دی وی لاړ به چې خپل کورونه به ویني چې ورغی په دې مقبره کې سیلۍ چلېده که تاسو د مقبرې ته ورشئ که نه ډېر ناشنا منظري او دا سوق الاخره دی دا د آخرت بازار دی دغه بازار کم یو دی یو خو دا بازار دی د جومات نه بهر چې کم دی شور شور پکې دا د دنیا بازار دی کته ځي څوک او څوک بره ځي او ګاډي دی او رڼې وي او هغه بازار د آخرت بازار دی هلته ټول غلي پراته وي ظاهره کې ځکه ابو الدرداء رضی یو پیر په دې مقبره باندې تیر شو نیسي ودرېد په ژړا شو وی یا تراب ای خاورو ما اسکن ظواهرک وفي باطنك الدواهي ظاهره کې ډېر غلی دننه د به ډېرې غټې قیسې روانې دي وایي دننه به ډېر غټې قیسې دي ظاهره کې خلک دا غلي پراته دي علي بن ابي طالب رضی چې کله ودرېدو دا قبر د قبرونو دی که دوی سیلۍ چلېده نو دې قبرونو والا ته یې وی موږ دا وکړو دا م وکړو دا م وکړو خبرې ورسره شروع کړې تاسو سره څه وشو تاسو څه وایې
غلی و بیا ملګرو ته جواب دي چې راکولی نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وی څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی به موږ ته ویلی وی چې توښه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په